السلام علیکم ګرانو کتونکو، ساجد شایق یم او دا تاسو وینئ د تخبه کنډرات یعنی د بود مذهب آثار قدیمه. د دې په هکله درته یو څو لنډې خبرې او ضروري خبرې کول غواړم. اول راځو د تخبای معنی ته. تخبای د سنسکریت ژبې یو مرکب ټکی دی چې د تخت او بهای نه جوړ دی. تخت په دې ځای کې د دې موقع په مناسبت سره لوړ ځای اوچت ځای ته ویلی شي او بهای چینې ته یعنی په لوړ ځای باندې چینه یعنی په لوړه چینه یعنی په اوچت ځای باندې چینه یا اوبه. چونکې دلته په دې غر کې یو اوچت ځای باندې چینه وه کومه چې اوس نشته، نو په هغه حساب سره د دې نوم کېښودی شوی دی تخت بهای او دغسې د دې تمام علاقې تمام تحصیل نوم هم د هغه زمانې راسې په تختبای باندې مشهور دی. د تختبای د تاریخي اثارو یعنی کنډراتو په هکله موږ ته تر ټولو اولنۍ تاریخي حواله د حکمران رنجیت سنګ د یو فرانسیسي افسر جنرال کوټ د کال 1814 عیسوي په حواله ترلاسه ده. شاه چې د دې ځای نه یو څو بوتان وویستل او د ځان سره یې یوړل. د دې تاریخي خانقاه کنسته د پېښور عجایبګر کیوریټر ډاکټر ډي بي سپونر د کال 1904 نه تر کال 1909 پورې او بیا د کال 1909 نه تر کال 1910 پورې وکړه. بیا د ډي بي سپونر په څوکۍ ناست ایچ هار ګریوز د دې کنستې لړۍ کال 1911 او 12 پورې روانه وساتله. د دې کنستو په نتیجه کې ترلاسه شوې مجسمې او څه نور مهم څیزونه پېښور عجایبګر ته واړولی شو او څو مجسمې او څه خاص څیزونه یې ته بهر هم ولیږل. له دغه څیزونو نه څه د لاهور عجایبګر او برټش میوزیم کې اوس هم لیدی شي. د تختبای خانقاه او د دې سره تړلې ودانو لویه برخه د کال 1920 عیسوي نه تر کال 1929 عیسوي پورې د بحالې د عمل نه تیره شوه. د دې ځای ودانۍ د مقامي کاڼو ګټو نه د ډایفر طرز تعمیر مطابق د تراشلو شو او نیم تراشلو شو کاڼیزو بلاکونو نه جوړې دي. د دې ودانۍ ګټې د چونې او خټې په مرسته لګېدلې دي او دیوالونه ته والي شوي دي. دې موجوده وخت کې چې د تخبه کنډرات یعنی آثار قدیمه په څه مشتمل دي، نو په هغې کې مرکزي اسټوپ کمپلیکس، یو څو نورې سټوپې، د راهبانو دپاره جوړه شوي د عبادت وړې کوټې، پراخه انګړ، کانفرنس هال، د بره نه راډکې شوي راهدارۍ او څه نورې غیر مذهبي ودانۍ دي. د آثار قدیمه له ماهرینو د تخبه خانقاه تاریخ یعنی د دې کنډراتو تاریخ په 4 زمانو ویشلی دی چې شروع یې د فارسیانو د زمانې نه شوې ده او دغه زمانه لومړۍ پیړۍ قبل از مسیح ده او د کوشان قام په وخت کې په اول او دویمه پیړۍ کې ښه وده وکړه. تر دې چې د دې تخبه کنډرونو په نښو کې یوه نښه د مشهور پارسي بادشاه ګنډو پیرس د وخت کتبه ترلاسه شوې ده کومه چې په خروشتي ژبه کې ده او نن سبا دغه کتبه د لاهور په عجایبګر کې خوندي ده. دغه بادشاه د لومړۍ صدۍ عیسوي په اولنۍ نیمه زمانه کې حکمرانو. په هغه زمانه کې د خانقاه برخه او یو شمېر سټوپا کوټ شامل شوي دي. د دویمې زمانې په نښو کې یو مرکزي سټوپا کوټ او اسمبلي هال شامل دي د کومو تعلق چې د 3 او 4 عیسوي پیړۍ سره ګڼل کېږي. د 3 زمانې نه پس کوشان او کدارا کوشنا دي چې په 4 او 5 عیسوي پیړۍ کې دلته قابض وو. د دې د زمانې د آخري تعمیر د نښو نښانو تعلق د 9 عیسوي پیړۍ سره دی چې هغه وخت دلته د بود مذهب دوره وه. د دغه بود مت د زمانې والو د نښو نښانو نه د ځمکې د مخ نه لاندې د عبادت لپاره جوړ شوي وړې کمرې شاملې دي.